هغه په ما پسې دوه درې قدمه نه راتللو، تازه خانه خراب پسې تر کومې لاړم. سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات. امید لرو چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. ملګرو راغلي یو ملاګور سیند ته، ډېر ښایسته ځای دی، ډېر ښایسته انجوایمنټ هم وکړو. راغلي یو روټۍ موټۍ مو کړه، په ځان نه چای پخو. لاره ګزاره کوي دومره نه ده چې ډېره خرابه ده، بس ګزاره کوي. تاسو بیا راتلی شئ، موږ هم رالو. راشئ دا ځای وګورئ، ډېر ښایسته دی، انجوایمنټ کوي. زموږ دا کیمرامین به تاسو دا ځای وښیي. دغه شان دي چې دا ملګري تاسو ته څنګه وویل چې ډېر ښکلی ځای دی. زما دونه اکسپیکټیشن نه و چې دا به دونه ښکلی ځای وي، خو بس یو ملګري دې ټور جوړ کړی و چې راځي ځو چکر ته. نو خو لایف ډېر بیزي لایف ته یونیورسټي ده، جوب دی، او دې نه علاوه موږ پکې ټایم وویستو. ډېر مزه یې وکړه. بالکل غمونه ټینشن سیوا شوي دي. نو راشئ لږ ځان ریلیکس کوئ، معمول کې لږ چکر مکر ووهئ. نو دې سبا تاسو هم ریلیکس شئ، ځکه چې ټینشنونه غمونه ډېر زیات سیوا دي. جواد وایي څه وکړئ؟ جی بالکل تاسو صحیح خبره وکړه. ښایسته ځای دی، لوکیشن ښه دی، لاره دومره نه ده خرابه دي. بالکل دا خبره وکړه. بس الله دې په خیر واچوي. بس موږ هم راغلي یو، ټایم راباندې لږ شارټ غونته دی، لاره خرابه ده. بس الله هم دې په خیر ورسوي. او نور ښایسته ځای دی، انجوایمنټ له سړی راتلی شي. ملاګور سیند ځای باندې مشهور دی او ډېره ښایسته علاقه ده.